پکتیا کې د سیلابونو له امله 28 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. سلام، وخت په خیر. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. پکتیا کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په دغه ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله د 14 کسانو د مړینې او 12 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمه ییزو چارواکو له قوله لیکلي چې دا سیلابونه د پکتیا په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې تر سختو اورښتونو وروسته راوتلي چې پر ځاني زیان سربیره سلګونه کورونه نړولي دي. د خبر له مخې دغه سیلابونو شاوخوا 358 کورونه په بشپړه توګه نړولي او تر 600 زیاتې زیانمن کړي دي. د باختر اژانس د خبر له مخې په یاد ولایت کې وروستي سیلابونو شاوخوا 20 جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې او تر 1000 زیات څاروي له منځه وړي دي. په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې تر سختو اورښتونو وروسته مرګوني سیلابونه راوتلي او هیوادوالو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. بلخوا د هوا پیژندنې ادارې راتلونکو 4 ورځو لپاره په یو شمېر ولایتونو کې د درنو اورښتونو او راوتلو سیلابونو اټکل کړی دی. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.